ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لخوك پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکی خبری روانی وی داغه د پیجنګلو په حقله، داغه اخلاق، داغه احوال، داغه صفات، داغه ناسته پاسته د دې په باره کې زموږ د مبارک درسونو په دې مقصد باندې چې موږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وپیژنو او په داسې طریقې سره تابعداري وکړو لکه څنګه چې رب العالمین زموږ نه غواړي. خبره دا روانه وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه بدي شو، یا داسې ووایه چې څه ناخوښ و، ما یبغضه النبي صلی الله علیه وسلم. په هغې کې بعض څه ذکر شوي و چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ و او دا ناخوښ و، او دا قسمه انسانان او صفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی شو. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدفعلی بدی شوه. بدفعلی مخکې دا خبره ذکر شوې وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل نیوه خوښ. ښه فعل نیوه څه ته وایي، د هغې پوره وضاحت شوی. اوس دلته دا یاده کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدفعلی بدی شوه. او حدیث کې راځي، امام ابن ماجه راوړی دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دی. په هغې کې دي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعجبه الفعل الحسن ویکره الطیره. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فعل خوښ او بدفعلی بدی شوه. الطیره دا تطیر چې دی په عربۍ کې تشاؤم ته وایي، بد پال نیوو ته وایي. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدي شو ځکه چې دې کې په الله باندې بدګماني ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بدي شو ځکه چې په دې کې په الله باندې بدګماني ده. او د جاهلیت په دور کې عربو کې دا عادت مشهور و، دا بد پال نیوه. او طیره ورته به دې وایي ځکه چې دوی به پکې طیر استعمالو، مارغه. نو دا مارغه به یې پاسو، که دی به کم طرف ته لاړ بیا به د هغې نه یوه خبره راویسته. که دا مارغه به والوتو او ښی طرف ته به لاړ نو بس دا کار به ښی، که ګس طرف ته به لاړ وي دا کار به زموږ دپاره ښه نه. دغه شان که د کارغه اواز به یې واورېدو نو د هغې سره ځان له عقیدې. او په عجمو کې هم د تشاؤم او تطیر موجود و. عجمو کې هم د بدپالي و د پوخانه. که چېرته به ماشوم ولیدو چې هغه به په استاذ پسې روان و نو دلته به یې بد پال نیو، که واپس به را روان و نو دا ښه خبره ده، ښه پال نیسه. که چېرته اوښ به یې ولیدو او هغه به یعنې سامان به یې ترې کوز کړی او خالي به و، څه به پرې له پاسه نه و بار، نو په دې به یې بد پال نیو. که داسې اوښ به یې مخې ته ولیدو چې په هغې به بار پروت و بیا به یې ښه پال نیو. او دا طریقه وه په عربو کې او په عجمو کې د جاهلیت په دور کې. او اوس هم نن سبا په دې هغه جاهلانو کې شتي چې څوک د خپلې عقیدې نه او د صحیح دین نه نه دی خبر. زموږ په دې خلکو کې بعضو کې اوس هم دا خبرې شتي چې کله د کارغه اواز واوري، د سپي غپا واوري، او پلانې مې سحر مخې له راغی او د هغه مخ مې ولیدو، اول مې قرض ورکړو بیا مې دا وکړو. دا ټولې خبرې اوس هم شتي په دې بعضو خلکو کې. شریعت د دې نه منع کړې ده. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح حدیث ته امام طبراني راوړی دی، لیس منا من تطیر. دغه سړی په موږ کې نه دی څوک چې بد پال نیسي او څوک چې په الله باندې بدګمان کوي. او ځکه حدیث کې راځي، امام ابو داود راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الطیرة شرک، الطیرة شرک. درې پیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې بد پال نیوه دا شرک دی. شرک په څنګه شو؟ لکه شرک خو دې ته وایي چې څوک د الله سره مخلوق شریک کی. نو دلته شرک څنګه شو؟ نو هغه داسې چې د دوی د عقیدې
چې دا موږ چې دا پال نیسو دا بد پال نو یا خو موږ له فایده را کوي او یا زموږ نه نقصان لرې کوي، یا موږ له فایده را کوي او یا زموږ نه نقصان لرې کوي. نو فایده ورکوونکې او نقصان لرې کوونکې ذات څوک دی؟ هغه الله سبحانه وتعالی دی. ځکه شریعت دې بد پال نیو ته شرک ویلی دی. خپلې عقیدې په الله باندې مضبوطې ساتئ. څه چې الله لیکلي دی هغه به کېږي. په دې سره تا نه څه مصیبت نه لرې کېږي او نه تا باندې مصیبت راځي چې یو زناور دې ولیدو، د چا مخ دې ولیدو او د سپي غپا دې واورېده او یا د تور سپی دې مخې له درغی او یا کارغه اواز وکړو، داسې خبرې شو او سترګه مې ورپېده او خپه مې ورپېده او دا وشو دغه شو. دا ټولې کمزورې عقیدې دي. خیر او شر ټول د الله په لاس کې ده. ښه فال نیسه، ښه فال نیوه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او د هغه دا خوښ، ځکه چې په ښه فال کې په الله باندې ښه ګمان دی او په بدفالۍ کې په الله باندې بد ګماني ده. او د دې نه شریعت منع کړې ده چې یو مسلمان دی په خپل رب باندې بدګماني وکړي. همیشه به ښه ګمان ساتي، همیشه به ښه ګمان ساتي. که هر شی دې مخې له درغی او که هر څه وشو خو ته به دا ګمان ښه ساتي په الله باندې چې الله به همیشه زما په باره کې د خیر فیصله کوي. او خپل عقیدې به دې کمزورو خبرو پورې نه تړئ. ښه مضبوطه عقیده په الله باندې ساتئ چې څوک مؤمني او موحدي نو هغه دې کمزورو خبرو طرف ته د سره ګوري نه، بلکې د هغه دا یقیني چې زه د کوم رب عبادت چې زه کومه هر څه د هغه په لاس کې دي، چې هغه څه فیصله کړي هغه به کېږي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوږه او پیاز بدي شو د دې د بدبویې د لاسه. د اومه اوږه او پیاز د دې نه به ډډه کوله، دی نه وخوښ. د دې د لاسه نه چې دا حرام و. ما تاسو ته تېر شوي بیان په اوله کې یو خبره کړې وه، چاته یاد ده؟ لازم نه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو شی بدي شي دا به حرام وي. لکه کراهت کله په دې معنی سره چې یعنې حرام و ځکه یې بدي شو، کله دا چې حلال و د امت دپاره خو د هغه نه وخوښ، د هغه دا مزاج و چې دا شی نه وخوښ. نو دغه شان دا اومه پیاز او اوږه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وخوښ. او ځکه حدیث کې راځي د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اوتي بطعام اکل منه. ابو ایوب انصاري وایي چې کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوراک راغی نو هغه به یې وخوړو، د هغې نه چې څومره به یې خوړی شو هغه به یې وخوړو. وبعث بفضله الیه، باقي مانده خوراک به یې ماله راولېږو. ابو ایوب پیژنې څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده میلمه و. کله چې مدینې ته ورغی نو د ده سره اوسېدو. نو چا چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوراک راولېږو هغه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخوړو، بیا چې به پاتې شو نو هغه به ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راولېږو. هو انه بعث الی یوما بفضله، یو ورځې دا خوراک راولېږو خو لم یأکل منها، د هغې نه څه خوړلي نه و. لأن فيها ثوما، پای کې څه اوږه وه. فسألته لأن فيها ثوما، ځکه چې پای کې اوږه وه. فسألته احرام هو، ما دې تپوس وکړي چې یا رسول الله دا اوږه حرامه ده که څنګه؟ قال لا، بنه حرامه نه ده، ولكني اکرهه، زما بدي شي. من اجل ریحه، د دې د ریبین د لاسه د خولې نه به یې بینځي نو زما بدي شي. نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه څه وایي؟ ما تاسو ته په اوله کې دا خبره کړې وه کله چې موږ دا سلسله شروع کوله. ولې موږ دا ذکر کوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوښ و دا ناخوښ و، چې موږ هم په هغې عمل وکړو، په دې الله موږ له اجر راکوي. نو بیا به دغه وي دا ابو ایوب انصاري رضی الله عنه، او دا روایت په صحیح مسلم کې دی. فانی اکره ما کرهت، وی یا رسول الله به چې ستاسو بدي شي زموږ هم بدي شي. ګوره مؤمن په دې طریقې سره د پیغمبر تابعداري کوي، خپل خواهشات د خپلو خپو لاندې کوي د پیغمبر د تابعدارۍ دپاره. اوس
دا کیدای شي چې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اوږه څه وه خوښه وه خو چې کله یې واورېدو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شي نو بیا پکې بله خبره پاتې نه شوه فإني اکره ما کرهت یا رسول الله چې ستاسو بدي شي به زموږ هم بدي شي ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت ته دام امام مسلم راوړی دی وی کله چې موږ خیبر فتح کړو نو موږ یعنې وږي شوي خوراک هم وکړو او ښه سم خوراک هم وکړو او په هغې کې هم د اوږه ډېره وخوړه والناسو جیا خلک وږي فاکلنا منها اکلا شدیدا نو ښه ډېر خوراک هم وکړو بیا جومات ته لاړو فوجد رسول الله صلی الله علیه وسلم الریح پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اوږې هغه بین هغه محسوس کړو بمن اکل من هذه الشجره دا د دې بوټي نه چا خوړلی دی دا اوږه یادول فلا یقربن فی المسجد فلا یقربن فی المسجد نو زمونږ ته دې بیا په جوماتونو کې نه رانږدې کېږي خلکو دا اواز وکړو حرمت حرمت خپلو کې خبرې شروع کړې که نه وایي نن اوږه هم حرامه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې جومات ته دې بیا نه راځي نو اوږه حرامه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده نو هغه ده وی ایها الناس یا خلکو انه لیس بی تحریم ما احل الله لی الله اکبر ګوره ای خلکو زما په لاس کې د طاقت نشتی چې الله زما دپاره څه شی حلال کړی او زه یې حرام کړ ما حرام کړی خو نه دی او نه یې زه له ځان نه حرامولی شم ولکنها شجرة اکره ریحها دا داسې بوټی دی چې زما د دې لا بین بلی شي نو دې کې ښه واضح تصریح دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې اوږه څه ده حلاله ده او په دې د امت اجماع ده په دې څوک ګناهګارېږي نه ګورې چې اوږه وخوري یا پیاز وخوري خو د دې سړي دپاره بیا جومات ته راتګ مکروه دی او صرف جومات ته راتګ نه جومات نه علاوه چې یو ځای کې خلک را جمع شوي او ته پیازه اوږه خوړلي نو بیا هغه ځای ته مزه یا د مشرانو سره کینی د قدرمنو خلکو سره کینی هلته بیا مزه چې کله د خولې نه دې بین سي او علما دا وایي چې ویلحق بالثوم صرف دا خبره په پیاز او په اوږه پورې نه ده نښتې او محدود نه ده دغې پورې بلکې د دې سره هر هغه سټل دی کل ما له رائحة کریهه هر هغه شی چې بینې بدي بدبوی تیزي هغه شی به نه استعمالوي خصوصا که حلالي حرام خو حرام دی خو په یو حال کې هم نشي استعمالولی موږ خبره د حلال وکړو خصوصا په هغه ټیم کې مه استعمالوي تا ته پته چې زه چېرته روان یم جومات ته یو مجلس ته د مشرانو سره کینم علم مجلس لازم بیا به داسې څه نه استعمالوي او یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم ویلي دي چې کله دا خلک منع کړو چې بیا دې زموږ جوماتونو ته نه راځي وی ملائک هم دا هغه څه نه تنګېږي د څه نه چې د آدم بچي تنګېږي نو ستا په خوا کې چې یو سړی ولاړ او د خولې نه دا شخړې رواني د اوږې او د پیاز او څه چې د دې په شان دي نو ته په سکون الا دا چې که تم علی شاکلته د هغه په لارې وي بیا خو صحیح به باندې بد نه لګي خو چې کم سړی تا سره ودرېږي او د خولې نه د اوږې او د پیازو بینځي یا مولۍ یې خوړلي او د هغې بینځي په سړي ډېر بد لګي په مانځه سړی پوه نه شي په عبادت سړی پوه نه شي او بیا چې اډرقي کوي او دغه بې ادبي پکې او خوله واضح راواضح په مانځه کې اډرقۍ نه شي کنټرولولی اګرمۍ نه شي کنټرولولی سم به دې تنګ کړي چې الله اوس زه څه وکړم نو ملایک هم تنګېږي ملائک هم تنګېږي دا نه چې صرف د آدم بچي تنګېږي بلکې ملائک هم د دې نه تنګېږي بله خبره دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت په وخت د جبریل علیه السلام سره ملاقاتونه کول هېڅ پته به نه لګېده چې کله به هغه راځي نو ځکه به همیشه د دې خیال ساتو چې زما د خولې نه چې د بین لاړ نه شي دا د مؤمن شان دی اوس یو سړی چې د پیغمبر سره خو د جبریل ملاقاتونه و نو موږ ولې زموږ خواوشا کې ملائک نه دي بیا زمونږ د انسانانو سره ملاقاتونه نه دي د علم په مجلس کې ناستې نه دي بیا د جوماتونو ته تګ نه دی
نو دی حفاظت به کې داسې ټایم کې که اوس تاسې شیخ وي تا ته پته چې بیا دې نه بعد زه کور کې ما چېرته ځمه نه یا په هغې پسې به څه شی خورم چې هغه د دې له بین ورکوي هغه بیا بله مسله ده نو بیا هم څه خیال دی چې دا څوک چې دا حرام استعمالوي او د خولې نه د نسوارو او د سیګرټو او د نورو دا ګن بله چې د دې د بین تیزي د دې سړي په باره کې هم څه خیال دی حلال شی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چا خوړلی نو زموږ جومات ته دې نه راځي لکه اوږه حلاله ده حرام خو نه ده پیاز حلال دي حرام خو نه دي نو چې یو سړي سیګرټ څکلی او بیا جومات ته راشي څومره سیګرټي په خوا کې به تاسو ته ولاړ یې څومره تنګېږي سړی څومره حالانکې دا بین ګورئ داسې نه دی چې زر ختم شي کیدای شي دې سیګرټي د شپې سیګرټ څکلی او ماسپښین منځه کې تا سره ودرېږي کنې بیا هم د دې خولې نه دا بین راځي ګورئ دا دې زر ختمېږي هم نه نو چې انسانان دې تنګېږي ملایک به دې څومره تنګ شي خو دې کې دا خبره هم دننه ده دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدبوی شی بدی شي اوس لازم نه دی چې دا بدبو به ستا د خولې نه ځي دا مې یاده که دا به کې بله مسله دننه راغله لازم نه ده بدبو د څه نه تلی شي د وجود د کپړو نه د جورابو نه ترخونو نه دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وخوښ او کله چې صحابه کرام ولیدو چې د جمعې منځله به د لرې لرې نه ټول غریبانانو مزدوریانې به یې کړې وې او کورونه یې لرې وو د جومات نه کپړې د هغوی داسې خاص نه وي د وړۍ او د یو شي بل شي کپړې به یې کې به خوله ډېره جوړېده بیا به د جمعې منځله رالو جومات کې به ګڼه وه نو د خلکو نه به خولو بینتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي چې جمعې منځله څوک راځي نو غسل به کوي د دې دپاره دا خبره کړې چې د جومات کې بین نه جوړېږي ګوره احرام چې کله موږ اچوو عمرې له روان یو نو غسل مستحب دی ولې ځکه چې تا هلته روان یې ګڼه ده خوا او شا کې به دې خلک ډېري نو داسې نه چې ته بین نه روان یو نورو خلکو ته تکلیف ورسي نو ول هم بدل ته شریعت ځای په ځای د طهارت او د صفایي اهتمام ډېر زیات کړی دی او دې دا نوم ورکوه دا عجزي دا عجزي نه ده ګورې دا ګندګي ده دا څه ده ګندګي لکه اوس یو سړی وایي چې زما نه بینځي زه عجزه یم ځکه مې ترخ نسخه بینځي یا زه د 2 روپو عطر نه استعمالوم ځکه چې زه عجزه یم مخکې موږ سره مسله تېره شوې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوښ و خوشبو یې خوښه وه موږ ښه تفصیل ذکر کړی چې ښه قیمتي خوشبو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګوله او د هغه په شان عجزه انسان د ځمکې په دې مخ نه دی تېر شوی عجزي ځان شرمولو ته نه وایي یاد که دا خبره ځان شرمول دا جدا شی دی ځان شرمول یعنې ځان سپکول خلکو ته او چې کله د بدن ګندې او د ګنده کپړې او په بد حال او د خولې نه دې بینځي او د جرابو نه دې بینځي او څوک درسره کي دا خو ته ځان شرموې خلکو ته شریعت خو تا ته دا نه وي چې دا کار وکړه بیا که ته دا کار چېرته د دین نوم وله ورکړې او د یو غیر دینه په مخ کې وکړې نو هغه به څه وي د دین په باره کې چې خاص تاسو دین تاسو دا خبره ښایي زمونږ دین خو موږ ته دا ښایي چې ته په ورځ کې 5 پیرې دا فرض منځه خبره به وکړو چې دې له ځینو اودس کوه چاردام کوه دا خو زه وایم چې صرف د فرض منځه خبره دې نه څوک نفلي مونځ کوي د هغې دپاره بیا اودس تازه کوي یا چاردام کوي دا خو زموږ دین خو دا دی جمعې منځه راځي غسل کوه اختر منځه راځي غسل کوه احرام چې بدلې غسل کوه د جنابت غسل پکې دی نور غسلونه پکې دي زموږ شریعت خو ټول د طهارت او د صفایي دین دی ځکه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الایمان دا د ایمان برخه ده ځان صفا ساتل نو اهتمام د دې ډېر پکار دی د صفایي خصوصا د هغه بین او وږم چې د سړي د خولې نه ځي د دې خیال ساتل پکار دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خادمۍ دا خوراک بدی شو خادمۍ پیژنې الضب شړو کې چې عربۍ کې ورته الضب وایي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ نه خو حلال دی بیا که مسله لازم نه چې یو شی به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی شي نو هغه به حرامي نه
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خوښ. او ځکه حدیث کې راځي د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ام حفید رضی الله عنها چې دا د عبدالله بن عباس خاله وه، یعنې د هغه د مور خور وه. هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له څه خوراک را لېږلی او هدیه کړی ووته، پای کې څه کوچ و، څه نور خوراک و، او د خادمۍ پکې م وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا نور خوراک وکړو وترک الضبه، او خادمۍ پرېښوده. عبدالله بن عباس بیا څه وایي فأکل على مائدة رسول الله صلی الله علیه وسلم. همدقه خادمۍ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې وخوړی شو. ولو کان حراما ما اکل على مائدته، که چېرته حرام وي نو د هغه په دسترخوان باندې بیا څنګه خوړی کېده؟ دا د منلو خبره چې یو شی د حرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دسترخوان دې پروت او خلک دې خوري او هغه دې ورته نه وایي چې دا حرام دی. کېدی شي داسې؟ نشي کېدی. معنی دا شو چې حلال دی خو د هغه نه دی خوښ. بلکې یو حدیث کې داسې راځي ښه واضحه وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې ولې به دې شي. دا هم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی. خالد بن الولید رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره یو پیر خادمۍ راوړی شو او سره کړې وه ډېره مزداره. نو په اوله کې ورته پته نه وه چې دا خادمۍ ده او د هغې غوښه ده. فاهوه الیه لیأکل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس ورمخې کړو خوړی. فقیل له انه ضب، چا پکې وویل یا رسول الله ګورې دا ضب دی خادمۍ ده. فامسک یده، لاس یې ونیو. خالد رضی الله عنه ډایرکټ تپوس وکړه حرام هو یا رسول الله، حرام دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا حرام نه دي، ولكنه لا يكون بأرض قومي، زما د قوم چې کومه ځمکه دلته دا نه وي، د دې لاسه زما خوښ نه وي. فأكل خالد ورسول الله صلی الله علیه وسلم ينظر. خالد وخوړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کتو. که چېرته حرام وی دا نور ورته پرېښودو نه. وجه یې څه ذکر کړی ولې مې بدي شي؟ زموږ په علاقه کې نه او دا د انسانانو طبیعت دی. هر هغه څاروی او حیوان چې د سړي د هغه علاقې نه وي، د کومې علاقې چې دی د دې سره طبیعت نه لګي. لکه اوس ګوره زموږ په دې علاقو کې پښتنو طرف ته لکه دا میخ او غوا او دا غټه غوښه خلک ډېره خوري. اوس دلته د عربو ته ووایي دوی ته د میخې غوښه به وخورو، نه د سره داسې ما سره میلاو شوي دي بعض عرب، لکه کله چې مونږ سبقونه وي تپوس به ستاسو طرف ته غوښه کمه ډېره خوړی کېږي د میخ، دا تاسو خورئ؟ نو خوري ګورو تاسو خورونو ته راځي زموږ بعض پرې یو بل وجني. ښه نو چې زموږ هغه ته ووایي چې دوی به یې د اوښ غوښه خوري، نو بس هغه پوزه تر وکړي وي د اوښ غوښه، دا سړی څنګه خوري؟ د دوی خوښه ته راشي، دوی غټ پروګرام دقي. نو دغه شان دلته اوس د دوی د علاقې چې ګوره د ضب خادمۍ دا په هغه علاقه کې چې هغه صحرایي علاقې، ښه زموږ طرفونو ته چې کوم صحرایي علاقې دي هلته شتي، د اوښان هم هلته شتي او د هغه ځي خلک یې خوري او سره عادت دي. غریزي علاقې چې که نه غریزي هلته ضب نه وي، هلته خادمۍ نه وي. او دا مکه چې دی نو دا غریزه علاقه ده، غرونه ډېر دي هلته. بیا داسې علاقې دي چې شړې او صحرایي، لکه اوس دې طرفونو ته وګوره دا ریاض دا خوا او شاید نجد، دا داسې شړې دي چې سړی ورته حیران شي. نو دا د دوی ګورې قیمتي خوراک دی، ضب خادمۍ د دوی قیمتي خوراک دی. او دا چې داسې ښه پروګرام د لکۍ بهر ته لاړ شي نو دا پکې وي. او ډېر فایدهمند شی هم دی د بدن دپاره، ډېر انتهایي زورور او فایدهمند شی دی، ډېر طاقت پکې الله اچولی. خو چې چا نه یې خوړلی نو هغه یا چا لیدلی نه یا څه هغه علاقې نه نو هغه ته بیا کرکه کوي. ما یو پیر کور ته راوړی یو عربي راله هدیه کړی و. کور ما ته وي دا ضب ما یاره دا خو موږ له پخول نه راځي، خو که تا راله پوخ کورای دوړو زه به یې وخورم. کور ته مې راوړو زموږ والده دی الله وبخښي، هغې ته مه مایې لوښی راکړه، څه شی مې راوړی نوم مې ورته نه وي. لوښی راکړه کې مې ور واچو، هغه کس نه مې راوستو کور کې ورته کېناستم، ما ته وایي دا دې څه راوړه؟ ما دا خادم وي. بس چې ما وخوړو هغه لوښی هم ډرم ته ګزار کړو. نو ما دا وینځه پاک ته وایي دې کې به څوک خوراک کوي؟
نو به د طبیعت خبره وي زما نه دی خوښ نو چې یو شي سره ته عادت نه یې لیدلی دي نه یې د علاقې دي نه نو د هغې نه بیا سړی په خوراک کې لږه کرکه کوي خو د کرکې مراد دا نه چې دا شی څه دی حرام دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دا ضب دا نه و خوښ وي زموږ د علاقې نه دی زموږ د هلته موږ نه دی لیدلی بس زما سره طبیعت نه لګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګرم څښاک به خوښ نه و چې یو شی ګرم وي هغه وڅکي دی نه و خوښ او ځکه د عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت دی امام احمد راوړی دی او سندن صحیح دی الحمدلله وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکره شرب الحمیم الحمیم ګرم ته وایي تود او شرب څښاک ته وایي نو دا تود څښاکې او ګرم څښاکې څه دی بدي شو او اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنهما وایي د هغې دا طریقه وه امام احمد دا حدیث او د هغې دا طریقه و چې کله به دا شوروا پخه کړه که نه نو په دې باندې به یې څه شی کېښو څه وخته پورې به پرې لوښي باندې له پاسه څه شی کېښو حتی یذهب فوره تر دې چې دا بړاس او دا تب پې څه شو دا به ختم شو بیا به دا ووایي خلکو ته چې چا به ولیدې چې ولیدې لکه په دې باندې دا لوښي دې څه شی کېښو دا تب ولا ختمې ويج إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة دا خوراک چې لږ دا ګرمۍ شي ختم شي نو دې کې برکت بیا ډېر شي او یو حدیث کې داسې راځي امام بیهقي راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره یو خوراک د هغه وخته پورې مه خورئ چې څو پورې دا تب دا ختم شوی دی نو ګرم خوراک مکروه دی مکروه څه معنی شوه ګناه پکې نشته خو نه خوراکې غوره ده خو کله ګوره حرام هم شي حرام به کله شي چې کله ستا غالب ګمان شي که زه دا داسې ګرم وخورم نو زما بدن له نقصان ورکوي نو بیا خو حرام شو ځکه شریعت ته دې نه منع کړی بدن له به نقصان نه ورکوي مخکې موږ سره خبره تېره شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوښو موږ په څښاک کې ذکر کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه څښاک نه یخ او خوږ کان یحب النبي صلی الله علیه وسلم الحلو البارد یخ او خوږ نو دا ګرم شی چې زموږ دا پښتانه بعض وایي چې ګرم نه وي بیا کیسه شونډې وله وسیږي ژبه وله وسیږي معده وله خراب وکړي نو ته بدن له نقصان ورکړي دومره صبر ورته کوه چې هغه ګرمایش هغه تب هغه تیز هغه څه شي ختم شي برکت پکې پیدا شي او لوی برکت یې صحیح لوی برکت چې مزه بدله درکړي اوس یې ډېر ګرم وي پوه شي ته په څه باندې چې څه دي خو دقه بس وردنه کوي به شور شور به دې ورسره جوړ کړي او ژبه به دې سوځي شونډې به دې سوځي پوزه به دې ورسره رابهیي او سترګې به دې ورسره سرې شي او یاره وایي خوراک داسې مزه کوي نو ته خو په څه پوه هم نه شوي تاسې وخوره هلته ستا ژبه وسوځېده ژبه دې وسوځېده خوند باندې پوه شو ژبه چې وسوځي سړی به خوند پوهېږي نه که دا چېرته لږ صبر دې ورته کړی وی لږ یخ شوی وی دا تاوی ختم شوی وی او بیا دې خوړلی وی نو مزه به هم در کړی وی ګرم به هم وی دومره هدو هدو کې چې تاله نقصان نه در کو او داسې چې په اوله کې څنګه دا راکوي شوی نه او ته پې ورځې نو دا بدن له نقصان هم ورکوي سبحان الله زموږ شریعت نه زموږ دا دین ډېر ښایسته دین دی زموږ دومره خیال ساتلی هر هغه خبره چې موږ ته نقصان را رسوي شریعت موږ ته بیانه کړې ده چې دا تاسو له ښه نه ده او چې زموږ دپاره فایدهمنه ده نو هغه یې موږ ته ویلي چې دا ستاسو دپاره فایدهمنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسونو کې یو اس بدي شو چې هغې ته ویلی کېږي الشکال د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی د حدیث امام مسلم راوړی دی چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یکره الشکال من الخیل
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اس بدي شو چې هغې ته شکال ویلی کېږي په عربۍ کې. په دې کې د علماو لږ داسې معمولي اختلاف چې دا شکال څه ته وایي، خو اکثر علما دا خبره ذکر کوي چې الشکال هغه اس ته وایي چې مثال کې خیخ په خیخ پکې سپینوالی یا په خی لاس کې سپینوالی په ګسخ پکې نه او په ګس لاس کې توروالی او بیا په دې خی لاس کې یا خیخ پکې سپینوالی، یعنی ګډوډي. لکه اوس مخې ته که ته ورته لاسونه یې کخپې وې، مخې ته دوه لاسونه، یو خی یو ګس، نو دا یو سپین دی دا بل تور دی. یعنی دې سپینوالی چې پکې مونږ ووایو دا نه چې ټولو ته قسمې سپینوالی لاندې دې ویښ کې، نو لاندې په دې ویښ کې سپینوالی د بل طرف ته خپه مکمل توره دی یا خړه ده. بیا دې بل شاته راشه دا خپې چې دې وروستنۍ، نو په دې کې بیا دې ګس طرف ته سپینوالی دی او خی طرف ته نشتی یا توروالی دی یا خړ رنګ دی یا چې کوم د هغه رنګ دی، چې ګډوډ دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قسمه اس دا به بدي شو. اوس وجه سره چې د هغه دا بدي شو، نو بعض علما دا وایي چې د دې کیدی شي دا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قسمه اس تجربه کړی او دا داسې مزیدار نه یي، تکړه نه یي په منډه کې په زور کې، ځکه یې بدي شو. او دا هم یو وجه کیدی شي لکه داسې ښکاري لکه چا چې د اس د خپو نه تړلی، د لرې نه چې ورته ګوري داسې ښکاري لکه چا چې د خپو نه تړلی، ځکه چې یو مخکې یو ځکي لږ سپینوالی دی، بیا شاته لږ ځکي سپینوالی، نو داسې ښکاري لکه د خپو نه چې تړلی شوی، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شو داس. نو دا معنی د الشکال چې کله چې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اسونو کې الشکال اس بدي شو، نو شکال دی ته وایي چې یو طرف ته یعنی مخې ته مثال کې که خیخ په هغې کې سپینوالی دی نو شاته به کومه یو کې دی، شاته په ګسه کې دی. که مخې ته په خی کې په ګسه کې توروالی دی نو شاته په کوم ځای کې دی، په خی کې دی، یو شان نه دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شو. هم که چېرته دا اوس بله مسله فایدې دپاره یاده کړئ، که چېرته د تندي کې به سپینوالی و، د اس په د تندي کې به سپینوالی و، نو بیا به دا به یې خوښ و، دی بد نه ښکاري، ځکه چې برابر شو سپینوالی په کوم ځای کې، په تندي کې او بیا په دوه خپو کې، نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دا قسمه اس خوښ. والله اعلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار بدي شو چې هغې ته په عربۍ کې ویلی کېږي الخذف په ذال سره، او دا په کاڼي ویشتو ته ویلی کېږي په عربۍ کې. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت ته ګوره، دا یاد کړئ، دا حدیث زموږ دپاره ډېر اهم دی. عبدالله ابن مغفل یو پیر ناست و، یو کس یې ولیدو چې یخذف کاڼي ویشتو داسې، او دا خذف چې دی که نه الخذف دا په عربۍ کې کاڼي ویشتو ته وایي یا اډوکې ویشتو ته وایي. بعض علما وایي چې داسې چې ته د غټه ګوته باندې کاڼی ایښودی او د دې ښی لاس دا سبابه ګوته د تشهد ده په دې ته نیولی او داسې کاڼی ولې، او یا داسې الټی کې په دې بل لاس کې دا دغه کې راځي، یا د دې لاس دا سبابه ګوته او دلته دا دې داسې کاڼی پې ایښودی داسې کې، او یا یې داسې کې یا په دې کې قسمه قسم تعریفونه، خو مقصد دا چې ته څه ولې کاڼی ولې یا اډوکی ولې. نو دې سړي دا کار کو. عبدالله رضی الله عنه ته وی لا تخذف، مه وله دا کاڼي نیسي، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الخذف، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی. یو روایت کې راځي کان یکره الخذف، دا کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شو، او دا به وي انه لا یصاد به صید، په دې نه ښکار نیوی کېږي، ولا ينكى به عدو، نبي دشمن ته نقصان رسولی شي، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين، وکیدی شي چې ته غاښ پې مات شي او یا پې د چا سترګه زخمي شي. فایده پکې
دشمن له به څه نقصان ورکولی شي نشي ښکار به نیوی کېږي ښکار به هم نشي نیوی دې سړي بیا هم دا کار کوو ګوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دپاره غیرت ښه دې سړي بیا هم دا کار کوو عبدالله رضی الله عنه ورته ویي احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وأنت تخذف زرت ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه منع کړی ده او دی بدي شو ته بیا هم لګیې لا اکلمک کذا وکذا زه بس زما او ستا ختمه دومره وخته پورې تا سره خبرې نه کوو خبرې ورسره بندې کړه څه دلاسې خبرې بندې کړه قرض یې ورنه کړو د پیغمبر په حدیث عمل ونه کړو زمونږ هغه ټوله طریقه به الټې دلته خو دې سړي یو خبره کې کمزورتیا وکړه زمونږ هغه به د سر نه د خپو پورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې خلاف یې موږ وایي څه ورته ووایو څه ورته وایو زوی نه دی لور نه ده څه ورته وایو ښځه نه ده دا خبرې به کوي خو که چېرته دقه زوی په مزدورۍ کې لږ کمزوری شي بیا ورته څه ویلی شي څه ورته وایي بیا د کوره وباسي بیا دېسې کې نه وایي چې زوی دی بیا دا نه وایي چې اوس څه ورسره وکړو خو چې د دین مسله راشي بس یاره هدایت ته الله لاس کې څه وکړو نو صحیح ده هدایت ته الله لاس کې ده خو ته خو هم لږ د الله په دې دین غیرت وکړه که نه ته خو هم د الله په دین غیرت وکړه داسې یو قصه د چا وه عبدالله بن عمر چې خپل زوی ته ووایي بلال ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زنانه د جوماتونو نه مه منع کوو هغه وایي زه خو به منع کوم ځکه چې اوس زمانه هغه نه ده ګوره هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت نه کوي خپل یو سوچ یو چې اوس فتنې ډېرې شوي دي د مرګه پورې ورسره پلار بیا خبرې نه دي کړي د عبدالله بن عمر جنازه ووته خو د بلال سره خبرې نه دي کړي وایي زه درته د پیغمبر حدیث وایم او ته څه وایي چې زه به داسې کوم نو دې سړي سره بیا عبدالله خبرې ونه کړې د دې نه دا فایده م راووته چې څوک د سنتو خلاف کوي نو د هغه نه هجرت کولی شي چې څوک د سنتو خلاف کوي نو د هغه نه هجرت کولی شي که څوک اوس دا وایي چې حدیث کې دا راځي چې د 3 ورځو نه زیات یو مسلمان د مسلمان سره نه ورانوي نو دې به څه جواب کوي بارک الله فیک هغه د خپل ځان دپاره ده لکه که ستا چا سره خفګان رام شي یو خبره باندې نو چې د 3 ورځو نه زیات نشي هر چې دینی مسله ده دا خو بیا ځان له خبره دلته خبره دین نه ده د دین دپاره غیرت کول یو سړي سره ورانول د دین د راسه دغه بیا ځان له مسله ده بیا راځو د خذف دې مسلې ولې ته منه راغلې ده فایده مصلحت پکې نشته اول دا خبره مصلحت پکې نشتی ها د نقصان یې رشتي مصلحت نشتی د نقصان یې رشتي ها په دې پسې بیا هر هغه شی ولګوه چې د دې په شا وي لکه دا زمونږ په دې علاقو کې او زمونږ دا خلک جالندۍ استعمالوي دا هم ګوره دې کې دننه راځي او دې ته په عربۍ کې مخذفه وایي لنده کاڼي چې به کیله چې ویشته کې دا هم دې کې دننه راځي که چېرته مصلحت پکې یا حاجت پوره کوي دشمن سره ته جنګ کې په هغې کې په کار راځي او یا پې ښکار نیوی شي بیا جایز دي لکه ښکار کول په ټوپک باندې لکه بعض وروڼو دا سوال کې دا فایدې دپاره ذکر کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده چې په کاڼي باندې ته ښکار مه وله ځکه چې نشي کولی وجه سره زه درته وجه ذکر کړم په دې کې دې په وجه باندې څوک پوه دي دې په وجه بارک الله فیک دا جواب دی ځکه چې دا کاڼه چې کله ته وورې نو دا ستا د ښکار سیری نه علالی نه صرف یې داغ کوي په درنوالي یې وژني
یو گزار دی دا ستا دپاره اله حلال دی نه چې د مرګ نه مخکې ته حلال کړي لکه اوس تا په کاڼي باندې ښکار وکړو نو کاڼه خو په تیرو نه وایي که نه خو په پلنو ولګېد هغه مثال کې کوتره دې وویشته هغه کوتره یې څه کړه زخمي دننه زخمي شو او راولېده او د ساه وتو نه مخکې ته حلاله کړه نو څه شوه حلاله شوه خو کو ساه تې وتې ورته ونه رالي حرامه ده ولې بیا حرامه ده سیرې نه شو دا خو په ګزار باندې دغه شو ورسېدي به دې مسله نو دغه شان دا کم خلک چې ښکار کوي په دې ټوپکو باندې هغوی هم دا سوال کوي چې هغه هم یو ګزاري داسې خو نه وي چې سیرې کړي داسې خو نه نو د هغې هم دغه جواب دی که چېرته دا ښکار ته وموندو مخکې د دې نه چې ساتې وتی او حلال دي کو نو بیا څه دی بیا جایز دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع او نقصانات پکې څومره دي ولې دا نقصانات تاسو نه دي لیدلي دا واړه چې بلکې مشران هم کوي زموږ په علاقو کې په دې لیندو باندې دا ویشته راویشته کوي څه نقصانات هم لیدلي چېرته څومره نقصانات دي د چا سترګه ولګي د چا سر ولګي د چا د کور کړکۍ به ماته کړي د چا د ګاډي شیشه ماته کړي ګاډی چاله خراب کړي کله به پې زناور له نقصان ورکړي څاروي له پې نقصان ورکړي او خلک یروي یره هم د خلکو په زړونو کې راشي نو څومره نقصانات دي ها که چېرته مصلحت پکې ښکاره شو په یو وخت کې نو بیا استعمال څه دی جایز دی مصلحت څنګه لکه ښکار پې ته کولی شي ضرري شیز پې وجنې یا مثال کې دشمن سره په جنگ کې ته سوچ وکړې چې دې کې موږ ته فایده ده نو بیا استعمال کولی شي خو عامو اوقاتو کې د دې نه ډډه کول پکار ده ښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا خبره بدی شو چې څوک هغه ته ودرېږي دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدی شو انس بن مالک رضی الله عنه امام ترمذي دا حدیث راوړی دی چې لم یکن شخص احب الیهم من رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات څوک نه و خوښ دا خو واضح دی زمونږه موږ څومره کمزوري خلک یو خو د الله په دې مخلوق کې موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات خوښ څوک نشته نو بیا د صحابه کرامو به صحابه د دې سره کانو اذا رأوه لم يقوموا ودرېدو به نه هغه ته ولې لما يعلمون من کراهیته لذلك او ته پته وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بدي شي ولې بدي شي لکه تواضعا لربه عجزي خپل رب ته کوله زه کمزوری بنده ماته مه ودرېږي دویمه دا چې دا په هغه ټیم کې او د اوسه پورې د متکبرو خلکو نښه وه چې هغوی ته به خلک ودرېدو به ورته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوښته چې د هغوی مخالفت وکړي او وښیي دې خلکو ته چې ګورئ موږ او دوی کې د ځمکې او اسمان فرق دی او دې کې تکلف هم دی د عربو ګوره دا عادت عربو کې د پوخانه د عادت نشته چا ته پاسېده جاهلیت وخت کې هم هغوی دا کار نه کوي یا عربو کې بعض صفات ډېر ښه دي لکه یو پکې دا ډېر ښه صفت دی چې تکلف نه کوي په دې قصو کې او زموږ دا خلک ډېر تکلف کوي نو دا قصې نه کوي داسې یعنی آزاد غونته کې دغه کې تکلف ته ضرورت نه مثال کې که ته چېرته دغه ته ورشي که نه حکومتي ادارې ته لکه ته ټاڼې ته ورغلې او په دې کې که دا سپی دی او که دا کیپټن دی او که دا هر څه ټول د یو بل سره ګپ شپ لګوي او یو وزي او بل راننوځي وزي او راننوځي وایي یو بل ته نه کیني پاسې سوم لګي داسې تکلف پکې نه وي دا قیسې زمونږ هغه چې وزي راننوځي ګړز ګړوز او سلوټ او یو شی یس سره او نور سره او دا قیسې ټول روان او نور ځایونو کې رتم دا ښیي بلکې عامو ادارو کې چې ته ورننوځي او مشر یې نو دا کشران ټول ودرېږي نو چې بیا که هغه ووایي کښېنې نو کښېني نو دا د عجمو کې د پوخانه ده دا د عجمو عادتو او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو پیر صحابه کرام ولیدو
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ناسته مونځ وکړو هغوی بس شاته په ولاړه کو هغې مسلې نه لا نه خبر نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل نږدې و چې تاسو داسې کار کړی وی تفعلون فعل فارس والروم لکه د فارسیانو او د رومیانو په شان کار هم کوو یقومون علی ملوکهم وهم قعود فارسیانو او رومیانو کې څه مشکل و څه کار و وایي باچایان به یې ناست و دوی به ورته خوا او شا کې ټول ولاړ نو تاسو هم نږدې و چې هغه شان کار هم کړی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده امام نووي رحمه الله اوس په دې مسلې ځان پوه کړي ښه لکه زمونږ د بعضو یارانو کې مشکل دا دی چې په مسله ځان نه پوه کړي بس حدیث یې واورې ترجمه و بس بیا ټاپه لګوه نو چې څوک یې نه اوس چې کوم ځای کې څوک یې نه پاسېږو فتوه به وراچوه اول ځان په مسله پوه کړي امام نووي رحمه الله وایي چې دې حدیثونو نه دا خبره واضحه شوه چې دا نوکران خادمان کشران د مشر سر ته د دوی ودرېدا همیشه بغیر د حاجت نه دا کار ناروا دی خیال هم دی ودرېدو نه څه مطلب دی او سر ته ورته ولاړ اوس حاجت څه ته وایي لکه اوس یو سړی دی یره ده چې په ده باندې څوک حمله وکړي څوک پې ګزار وکړي او د سیکورټۍ دپاره د سره یو دوه کسان درې کسان همیشه د خوا کې ولاړي حرام دی جایز دي ځکه ته هم ځان په مسله ول پوه کړئ دا چې مسله واورئ او فتوو ته ونښلئ په مسله ځان پوه کړئ بیا به خبره کوئ نو بیا هغه دا وایي اوس بله مسله ده القیام للداخل دا بله مسله ده یو سړی را ننوځي او ته ورته ودرېږي لکه یو سر ته ودرېدلي د ځان له ودرېدلي دې نه خو منع راغلی ده دغه جایز دي که نه چې ضرورت دي یو دی یو سړي ته پاسېده دې کې فرق دی یو څوک راشي او ته ورته ودرېږي نو دا بیا په دوه قسمه دي یو که چېرته دا سړی غواړي چې ما ته دې خلک ودرېږي نو بیا به ورته نه ودرېږي لکه یو سړی دی دنیا پرست او د دنیا دپاره ورته خلک ولیږي پاسېږي نو بیا دا کار مه کوه دې نه ځان لرې ساته او دا سړی ګناهګار دی دې سړي دپاره سخت وعید راغلی چې څوک دا خوښوي چې ما ته دې خلک ودرېږي او بیا دویم قسم امام نووي وایي اذا كان من اهل الفضل والخیر که څوک داسې راشي چې هغه په تا باندې فضیلت لري فضیلت معنی ده چې مقام اوچت دی مور شوه پلار شو تره دی کاکا دی ماما دی یا خو دې رشته کې تا نه غوره دی یا په عمر کې درنه مشر دی یا په علم کې درنه مشر دی په مقام کې درنه مشر دی نو که دته ته پاسې د خپل طرف نه ادبن او احتراما نو فلیس من هذا دغه بیا منع نه ده بل هو جایز دغه جایز دی واطبق علیه السلف والخلف پخواني علما وسني ورستني علما نږدې د دوی ټولو دغه مسله ده وایي نو منع د څه نه راله بس یو ودرېدلي د سړي سر ته چې تو ته همیشه خواته ولاړې بغیر ضرورته دا منع ده دا د متکبرینو خلکو نښه ده چې هغوی خوا کې همیشه خلک ولاړي که څه کاري او که نه دغه شان یو سړي ته د دنیا دپاره کېناسته پاسېده لکه یو سړی راننوتو نه یې په تا څه فضیلت شته نه یې څه مقام شته ستا نه اوچت نه رشته کې مشر دی نه بل څه یو دغه شته خو به دې دپاره ورته ولیږي پاسېږي چې څه دی مالدار دی نو دا ځان ذلیله کول دي دا ځان ذلیله کول او که ادب او احترام یې کوي نو بیا به کې هېڅ حرج نشته او دغه شان چې څوک غواړي متکبري چې دا خلک داسې زما په مخ کې ذلیله د هغه سره هم دا کار مه کوه او مه پوره کوه د هغه دغه ارمان
دغې نه علاوه که چېرته ادب او د احترام په طور چاته پاسي نو بیا هېڅ خبره نه ده. یو عالم ته پاسي یو دینداره سړي ته تا ته پته لري چې دی دا نه خوښوي ځکه چې په خپله عاجزه انسان دی دا نه خوښوي چې خلک دې ما ته ودرېږي او زه متکبر یم خو که ته ودرېږې نو څه خبره نشته. په هغې یو دلیل دا و چې کله سعد بن معاذ رضی الله عنه راوستی شو او زخمی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته وویل هغه کسانو ته ویل قومو الی سیدکم د خپل مشر ته پاسې ودرېږي او داسې نور هم په دې باندې ډېر دلایل شته. خلاصه د مسلې دغه شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله خبره بدې شو هغه ده چې په هغه پسې به شاته څوک روان و دی نه وه خوښه چې شاته پسې څوک روان و دی نه وه خوښه وی ما سره خوا کې ځئ او ځکه حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی امام حاکم حدیث راوړی او سندن صحیح حدیث دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يطع أحد عقبه ولكن يمين وشمال. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدي شوه چې څوک دې شاته رواني خو یا ښی ته ځي او یا ګس ته ځي. وجه د دې دا ده ګوره یوه تواضعا لله څه د لاسه عجزۍ د لاسه دومره اوچت انسان او دا نه خوښوي چې ما پسې دې څوک شاته راځي بلکې راځي وي مخې ته ما سره راځي. دویمه چې د دې ملګرو حرکات اینی را اینی نو د هغوی حرکات او سکنات چې اینی نو شرعي آداب به ورته ښیي پلاني دا کار دی غلط دی او دا کار دی څه دی صحیح دی او دا هله کېږي چې کله یو سړی خپل ملګري اینی خو چې ستا نه شاته رواني او څه کار ته غلط وشي یا ضرورت راشي یو تعلیم ورکولو ته نو ته به وینې ته به وله ورکړي تا لیدلی نه دی خو چې تا سره خوا کې روان وي ته به یې پوه وکړي. ښه یو حدیث کې داسې هم راځي امام ابن ماجه راوړی دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به روان و جابر رضی الله عنه وایي نو دا ملګري به ورسره یو ځای روان و وترکوا ظهره للملائکه او د هغه ملا د هغه شا به ملایکو ته پرېښوده معنی ده تعظیما للملائکه شاته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څوک روان و ملایک د هغه د حفاظت دپاره نو صحابه کرامو به دا خبره ښه نه ګڼله چې دوی د ملایکو سره یو ځای رواني ځکه چې شاته ملایک روان دي بس دغه ځای ملایکو ته پاتې شو او هغوی سره لایق ته چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شاته روان نو څو وجې شوې درې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه خوښوله یو عاجزي وه چې د ملګرو حرکات او سکنات ویني دریم دی کې د ملایکو تعظیم دی چې ملایک شاته روان دي بس پرېږدي چې هغوی رواني شاته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل یو کار چې بدي شو نو هغه د ماسخوتن د منځه نه مخکې خوب او د ماسخوتن د منځه نه بعد خبرې اترې دی بدي شو. د ماسخوتن د منځه نه مخکې خوب او د منځه نه وروسته خبرې. د ابو برزه رضی الله عنه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب بدی شو د ماسخوتن د منځه نه مخکې او د ماسخوتن د منځه نه بعد خبرې بدی شوې واضح حدیث دی. او ولې بدی شو د علت هم واضحه دی. اوس یو سړی د ماسخوتن منځه نه مخکې ویده شو نقصان به څه څه مونځ دی لاړ ماسخوتن مونځ دې قضا شو کیدی شي چې ماسخوتن مونځ ته لاړ شي بلکل ته لاړ شي. ماسخوتن د منځه ټیم کوم وخت پورې دی نیمې شپې پورې القول الراجح هغې نه بعد د ضرورت وخت کیدی شي وده پاتې شي او وخت د ماسخوتن ته
لاړ شي. ښه کیدی شي غوره وخت یې لاړ شي، لکه صحیح د وخت یې لا نن خو غوره وخت یې لاړ، او کیدی شي جمع ته لاړ شي. د ماسوتن د منځه نه بعد بیا خبرې اترې کول نقصان دا دی چې بیا وپاڅېدی نه شي سره تهجد له. سحر مونځ کیدی شي قضا شي، کیدی شي د غوره وخت نه واوړي، او کیدی شي جمع در نه پاتې شي. سبحان الله، امام ابن حجر دا خبر را نقل کړې ده فتح الباری کې، وی عمر بن خطاب رضی الله عنه به چې پته به ورته ولګېده چې دا پلانې شپې روڼوي او بیا اوده پروت وي، یعنې شپې روڼولو دقې ته به هغوی شپې روڼولو چې ماسوتن منځه نه به ته لېږې بیا په اخره کې اوده پروت، نو خلک سزا به یې ورکوله، وهل به او دی وهلو کې به ورته وي سمرا اول اللیل و نوما آخره، د شپې په اوله برخه کې لګیا ویښ ناستې، او چې کله وخت د کار راشي نو بیا تاسو اوده پراته نه تهجد شتي نه منزله په ټیم راپاڅېده شتي. نو دا وروسته چې د ماسوتن د منځه نه بعد دا خبرې مکروه دي، د هغې علت دغه دی چې خوب به د باندې غالبه شي نو د شپې مونځ به در نه پاتې شي، یا ذکر او اذکار به د نه پاتې شي. سحر مونځ کیدی شي د جمعې د نه پاتې شي، کیدی شي غوره وخت د نه لاړ شي، او کیدی شي بلکل د نه مونځ لاړ شي. ښه بله فایده پکې دا ده کې سبحان الله، دا د شپې چې خوب ستا برابر ونه شي نو ورځ به دې صحیح ورځ به دې ګډه وړی، او د شپې په خوب کې چې څومره برکت دی نو دومره برکت بیا د ورځې په خوب کې. که د ورځې ته لس ګنټې وده شي او د شپې ته یو 3-4 ګنټې وده شي نو دغه بیا هم د دې مقابله نه شي کولی. او د ورځې په تا ډېرې ذمهواریانې دي، د الله بندګي کول دي، د دنیا چې کوم مصالح دي کومې منډې د هغې دپاره کته برتګ دی، د مور پلار حقوق دي، د بچو حقوق دي، نور داسې حقونه دي، نو ځکه شریعت تا ته دا وایي. ښه بله مسله دا یاده کوي چې دا کمې خبرې دي چې د ماسوتن د منځه نه بعد منع دي، نو یاده کوي ما کان فی الامور التي لا مصلحة فیها. لنډه قاعده یاده کوي، هغه خبرې د ماسوتن د منځه نه بعد منع دي چې په هغې کې مصلحت نه وي. نو دا مصلحت څه ته وایي؟ لکه علم بیانول. اوس موږ دلته ماسوتن منځه نه بعد نه یو ناست، ذکر ته هم چې څو پورې دې په مسله ځان نه پوه کړې نو خبره لا مه کوه. کیدی شي چې دا حدیث اول پرې واوري بیا موږ ته هم وایي چې تاسو هم ناسې مکروه کار کې لګیا نه. دین بیانول، د نیکانو خلکو حکایات، د میلمه سره ناسته، کور ته یو سړی درغی تا تندی راترې کړی چې ماسوتن منځه نه بعد خبرې مه نه وي، میلمه دی راغی د سره کښېنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله صحابه کرام خواله میلمانه د شپې هم تللي او به ورسره ناست. مکروه دلته معنی دا نه چې بس خبرې بلکل حرام دي، یعنی ښه نه دي چې مصلحت پکې نه وي، چې مصلحت پکې بیا خو بلکل کراهیت پکې سره نشته. ها لکه یو هلک ته واده وکړو، ناوي جنۍ ورته کټ کې ناسته، ته به ورته وایي چې شپې خبرې مه نه دي ماسوتن منځه نه بعد، دا خو ضرورت دی. دغې نه علاوه یو سړی د خپلې ښځې سره ګپ شپ لګوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره د شپې خبرې اترې کړي، ګپ یې لګولی. د خپلو بچو سره سړی خبرې کوي، د هغوی سره ګپ شپ ولګوي. دغه شان د چا په منځ کې صلح راولي او ته پته لګېدی چې دلته د مسلمانان دې وران شوي د شپې ورشي صلح کوي، یا چاته د ښه کار امر کوي او د بد نه منع کوي، دا ټوله خبرې چې په دې کې څه کراهیت نشته، ځکه چې دې کې مصلحت دی. نو کراهیت په څه کې دی؟ چې مصلحت پکې نه فایده پکې نه، او چې مصلحت پکې فایده پکې نو بیا هېڅ خبره نه، دغه مکروه نه دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا کار خوښ و چې عفوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دا کار بدي شو چې د دې لوښي د منځ نه چا خوراک کو کنه دا به د هغه بدي شو. لکه یو لوښي کې خوراک پروت دی
نو د دې منځ نه خوراک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بری شو. یا دې ته داسې هم ویلی شي رأس الطعام، د خوراک سر کوم وي دا منځ. او په دې کې یو حدیث دی امام طبراني راوړی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکره ان یؤخذ من رأس الطعام. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بدی شوه چې څوک د خوراک د منځ نه خوراک راوالي. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم البرکة تنزل وسط الطعام، برکت په کوم ځای رانازلېږي؟ په منځ کې. فکلوا من حافتیه، د لوښي د سیډونو نه د طرفونو نه خوراک کوئ، ولا تاکلوا من وسطه، د منځ نه خوراک مه کوئ. نو یو علت ذکر شو، یو وجه څه ده؟ برکت په کوم ځای رانازلېږي؟ په منځ. نو پرېږده چې دا برکت دې ټول خوراک ته لاړ شي. یو وجه دا شو. دویمه دا د بې ادبه سړي کار وي. لکه اوس یو خو یو سړی یوازې ناست دی، یوازې مثلا یوازې ډېرېږي، یو سړی دی میلمه شوی دی یا سجي کې ناسته ملګري سره 15-16 کسان ناست او دی حمله کې په دغه کې لګي منځ کې څومره پې سړی بد ښکاري. دا د دې بره ځینو به راکني به یې داسې، نو په دې سړی بد ښکاري. نهر خوی دی سړی، خلک بیا وایي ویل اوس هم نهر اوس هم حملې وایي. نو شریعت ته د هغه کار نه منع کوي چې هغه د سپکو خلکو عادت دی او بې ادبي پکې ده. تا ته وایي داسې مه کوه. بله دا چې ګوره دروند سړی څوک دی چې په دسترخوان باندې ښه شی ملګري له ورکوي، دا دروند سړي صفت دی. او زه اکثر د ملګرو ته دا خبره ډېره کوم، زه یم د خوش قسمته انسان یوه نښه دا دی چې په دسترخوان ورسره دروند او سخي سړی ګاونډي، دا د خوش قسمته انسان نښه ده. دا دروند او سخي سړی څه کوي؟ دی چې ښه شی ویني دته یږدي. ښه دلته اوس سالن دلته پروت دی، هلته دې ځای نه دی را سالن دته راځي، د دې ځای نه غوښه رالي دته یږدي، د دې ځای نه روټۍ رالي دته یږدي. او د بدبختۍ یوه نښه دا ده چې بخوا کې راته داسې ناشي چې را سر یې سم په دې را ټیټ کړی په روټۍ باندې، یاره وایي کمرې او کچوې خو ما نه دې ونه لید. او که له دا شکر وباسې چې ستا د مخې له دې خوا رانه کېږي. او زه په دې انتهایي سخت خفه کېږم چې کله په دسترخوان دې څوک وینم چې په ملګري یې ځان غلی کړی. یو خبره ته دا وکړمه، یو خو یو سړی بخیل دی، خپل خوراک په چا نه خوري، دا خو زه بخیل دی. لکه بعضو کسان به تاسو لیدلي، لکه تا به میلمه کي، موږ سره هم داسې ډېرې کیسې راغلي. نو ته به ورشې کې بنې دی به مثال کې تا ته یو قسمه سالن مخې ته کي دلته، بلې هلته یې ښودی، ډېر لرې یې ښودی، دسترخوان غټ. نو اوس که ته دروند سړی یې او دروند خوی د به کي، نو ته هم د حیا د لاسه د هغه ځای نه دا شی نشي راغستی. په خپل ځاني کې ما مړ کړه، زه د هغه ځای دا شی نشم راغستی. خو دغه یار درته هم نه وایي چې روایلی زه یې درته کېدم، نو هغه به ننداره کوي، تا ته به ګوري. لکه دا سړی دې راوستی څه لرې؟ وایي دله خو ما روټۍ کړې، نو روټۍ او غریب خو دغه ناست دی، نه خو ستا د خولې نه غږ وځي چې وخوره، نه ورته څه شی مخې ته ږدي، نه ورته ست کې، نه ورته بل څه خبره کې. دا څه طریقه شو؟ بعض وایي زمونږ جي دا بې تکلفه ژوند خوښوي. بعض دا خبره کوي، دا ما ته یو کس ویلی چې لږ ملا غونته کې و، نو دا خبره یې پکې هغه پکې دا نوي راوویشته وي. وایي زمونږ دا بې تکلفه ژوند خوښوي. دا صحیح ده، دا خبره صحیح ده. زمونږ ټول دا وایي چې پر تکلف ژوند مه تېروه. اوس ته زما خوا ته میلمه شوې، نو ته به بې تکلفه کار کوې، یعنې ته به ځان په دې نه خفه کوې چې ما ته ست ونه کړو، یا ما ته به دا کار کوې. خو زه به تکلف کوم ځکه چې ته زما میلمه یې، زه به کومه. دا خو بیا ښکلې خبره شو، ته راشي زمونږ کور ته، زه راشي تاسو کې یو کس ته پروګرام وکړم د روټۍ، او راشي او زه دننه ناست یم د وړو سره ګپ شپ لګوم، او تا ته مې بهر دسترخوان یې ایښودی. او جي موږ تکلف نه کوو، میلمه بهر ناست یي، موږ دننه ښځې سره ګپ لګوو، موږ ځان نه ستړی کوو.
که څه ضرورتي شو ځان له کوي ودې خوري که نه یې کور ته ځي موږ تکلف نه کوو په دین ځان پوه کول پکار دی بعض خلک په خبره پوه شوي نه وو چې څه وي نو دا ما یو ځای کې خبره وکړې یو کس ما ته وایي چې جي دا پرتکلف نو ما ته پرتکلف پېژنې څه ته وایي پرتکلفه دا کوم سړی چې تا سره میلمه دی دی به دا نه خوښوي چې څوک زما په باره کې څه وکړي تکلف وکړي دا به هغه نه خوښوي د هغه درونوالی دی خو ته به څه کوې ته به تکلف کې لکه اوس زه تا ته دا ووایم او دا لکه زما خوی دی داسې تحدیثا بنعمت الله سي زه تا ته اوس دا ووایم که زه دې روټۍ له بوتلم او دال دې ما ته کېښودو ساده دال او د هغې سره دې د اوبو ګیلاس کېښودو زه د دې سړي دا خط چېرته نه یم چې ما ته روټۍ کړې او ما ته مخې ته دال ایښودې ورسره اوبه وي اوچت نعمت دی خو دا به زما خوي دا چې بیا ته یا بس صحیح د دال دی او بس اوبه دي هغه خورې ځان له که دې زړه وشي وخوره او که نه که زه لاړم ولې ځکه چې جي وي هغه دال خوښي او هغه وایي تکلف داسې خبره شوه ته زما میلمه زما خوا ته راغلی ما ته قدرمنې زه به تکلف کو د شریعت په حدودو کې دی نه زه به تا ته ست کو زه به تا ته یو شی وړوکی کوم ستا مخې ته به ږدم زه به په زور تا ته لکه وخوره وخوره دا خوشحالي ګوره دا دروند سړی په دې خوشحالېږي چې میلمه له ده خوراک وخوري زه دې یو نیم سړي ته حیران شم لکه میلمه یې راوستی او داسې ورته ګوري تا دې راوستی سره دی نوڼۍ وله ته حسابې ګوټ وله ته حسابې نوڼۍ یې غټه ده که وړه ده دا ته ګوري څومره ډوډۍ وخوړه دا ته ګوري څو پلیټونه یې صفا کړو دا ته ګوري تا دې راوستی سله دی میلمه خو خلک وایي چې راشي چې یا الله چې زه ورته څه کېدم او وی خوري او زه نور راوړم د کور نه د سړي دا زړه باغ شي چې خوراک یې وخوړو دا میلمه خو برکتي نو هغه وګوره زموږ خوراک یې وخوړ نو خوش قسمتۍ یوه نښه څه ده په دسترخوان د سره سخي او دروند سړی خوا کې ګاونډي او چې بدبختي دا ده چې دې سره سره کښېني چې زه هلته د ملک خبره ده زه تللی وم په یو دوره باندې ملک ته نو ډېر ځایونو کې پروګرامونه و نو الله دې د خلکو سره محبت وکړي د الله دپاره را سره ډېر محبت کوي نو روټۍ کې هر یو کمزوري روټۍ له هم سړی بوځي نو ښار صاحب پکې راویستي او زه د خوراک ډېر شوق نه کوم زموږ سره زموږ یو ملګری او ډېر ښه سړی دی الله دې حفاظت وکړي هغه د خوراک ډېر شوق کوي انتهایي نو هغه به ما سره خوا کې کېناستو او چې کوم شی به د هغه خوښ و ناکس ته به یې داسې وي د شیخ صاحب ګورې هغه هم خوښ یو هغه به رامنډې کړي هغه شی به یې راوړ به یې راوړ نو چې زما مخې ته به کېښودو ما به هغه ته کېښودو ما خوره ما ته وي شیخ صاحب وایي زما قسمت دا دی سبحان الله زما په خوا کې به ډوډۍ کې نر سړی چېرته نه کښېني لکه ډوډۍ کې کمزوری کښېني ما چېرته ونیلي وي چې زما په خوا کې زما د مقابلې کس نه شي خو چې کښېني یا هغه په روټۍ کې کمزوري چې څه ورته مخې ته پراته وي ما ته دې خوا کې ما دا د خوش قسمتي ده چې په داسې خلکو واوړي چې اوس ما په داسې واوړي چې ستا نه م راکوي نو بیا به څه کړي اوس ته د کسانو سره ناستې او یار کوم ځای کې ګوتې وایي په منځ کې لګیا دی څومره بې سړی بد ښکاري بیا د دې ملګرو حق دی لکه اوس کیدای شي په دې منځ کې ښه شی پروت وي لکه اوس د غوښې یو مزېدار چم د وریجو کې پروت دی د غوښې او تا پې حمله کړه څومره غلط کار دی ها که د دې دپاره دې راواغسته چې دې ملګرو باندې تقسیمې بیا دا یو بله خبره ده خو چې داسې راوالی چې او بیا پې غلی نو دا دې جاښه ښه ډېره کړه بیا سبحان الله څومره ښکلی دین دی یعنې موږ ته ټول آداب ښایسته آداب یې موږ ته ښودي دا دین چې به کېږي نه دروند به یې دروند او د سپکو کارونه به د الله ساتي چې کله د پکې دینداري او چې دینداري په سړي کې نه وي که نه نو دی بیا که درنوالی پکې خو څه نه صحیح
سنسا دا نشي کېدی چې دی مکمل با ادب وي دا نشي کېدی ځکه چې آداب مکمل په صحیح طریقې سره هغه په دین کې بیان شوي دي که اوس یو سړی وایي زموږ په پښتو کې هم آداب دي دا منم چې پښتو کې هم درنوالی شتي آداب شتي خو هغه مکمل نه دي دین خو دین دی د الله له طرف نه راغلی ته پښتو او دین یو شان کې پښتو خو یعنی د یو قوم عادات دی ثقافت دی هغه ځان له خبره په هغې کې غلط هم شتي په هغې کې صحیح هم شتي هر چې دین دی نو په هغې کې غلطه نشتی هغه ټول صحیح ده او د الله طرف نه ده یقیني خبرې دي هېڅ شک پکې نشتی په دې باندې به اکتفا وکړو یو څو خبرې پاتې شي دوه درې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه بدي شو هغې کې او بیا به انشاءالله یو ډېره خوندوره موضوع شروع کېږي د روانې جمعې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په څه خوشحالېدو ډېره ښکلې موضوع ده یعنی کومه خبره وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ولید خوشحاله به شو یا به مسکی شو یا به یې وخندل دا به انشاءالله روان هفتې نه شروع کړو الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله موږ دلته راجمع کړي وو دغه شان دې الله موږ ټول او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چې ویني الله دې موږ په جنت الفردوس کې د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين